اختر مبارک شه. خاطاب کې څه کار وکړو؟ بس موږ دغه شهزاده پاک ته لاغه وې سره اختر مبارک شه. اختر مبارک شه. اختر مبارک شه. په یو نوي ویلا کې ښه راغلاست. د اختر لومړۍ ورځ مو مبارک شه. نن ورځ راغلی یم شاهي پارک ته او شاهي پارک کې راسره زلمی زایل دی او زلمي زایل سره محراب ګل مخلص صاحب دی. نو محراب ګل مخلص صاحب او زلمی زایل صاحب تاسو خو تر ټولو اول اختر مبارک شه. زه جزونه اول چکر ووهم بس کور ودا مننه ښه دې خاطر راغلو چې د څو چکر ووهو د دې زخلای زموږ هیوادوال اختر څنګه لمانځي دغه مراسم وګورو. نور نور بس اوس بس دې ته پرېږده ښځه وی ورته اوس څه وی تو یې کنه شعر ته ویم بس څه وی هغه وی شعر ته ویم بس شعر اذان وکړه اول سلامونه ستړي مو شئ په دې هیله چې د اختر د لومړۍ ورځ په تا او ستا په دې لیدونکو باندې په ډېرې خوشحالۍ سره تېره شوې اوسي. ډېر زیات خوشحاله یم چې نن تا ګورم. ستا ویلاګ یې زه همیش لپاره تعقیبوم په یوټیوب کې په فیسبوک کې په بېلابېلو درسونو باندې او ډېر خوند ترې اخلي. مشکل خبره خو دا ده چې ته په رښتینې معنا د ټولنیز کار کې خدمت کې تا د خدای پاک همدغسې ځلانده لري. راغلي و نن لکه څنګه چې زلمي زایل تاسو ته ویلې موږ هم وغوښتل چې خپرونه جوړه کړو او خپرونه بېلابېل اړخونه درلودل چې کامې ته هم لاړو د بېسودو شاټونه هم دي او د تاسو خو ماشاءالله به پوره چکر والی کړی نو زاړه انډیوالان نه خبروئ نو مشکل دا دی که تا ته مې اوس ویله چې ځه چې ځو ته نه ځې زه خو دا ران مته روان شو کور ته اوس تا دپاره ولاړ یم که نه دا ویلاګ دې ختم کړه خپل اورېدونکي نو ویلاګ خو به انشاءالله روانې دي خلکو ته به هم دا ځای نه ښیو چې چېرته ځو خو زه به ولداسې وکړم چې خلکو ته به زه د قربانۍ د ویډیو وښیم او هغه ډېره جالبه دی کورونو کې نه د هغه چې پکې وګینې چې دا د چا نو دا یې بیا بیخي خوندوری نو لیدونکو تاسو راسه دغه صحنه وګورئ او موږ همدلته باغ کې استو او مخلص صاحب راسه دی انشاءالله دا به راسه طرف طرف ګوري. خاطاب کې څه کار وکړو؟ بس موږ دغه شهزاده پاک ته لاغه وې سره بل درڅه څه وکړو؟ بل سره ډاکټر محمد عصام نه عاصم خدای دی ورور دی. ډاکټر صاحب اختر دې مبارک. ستا دې مبارک شي ټولو هیوادوالو دې مبارک شي. څنګه او ستا کې څه دنده وه؟ زما دنده دا وه چې سیخ مې په پښتو کې ورکړی و سیخ هم پکې وران شوی خو دا ښه نو سیخ بیا څنګه شو؟ بیا موږ هم د خپې ویستلې پته نه لګي اوس یې ټک ټوک کړی دا ستا هغه مې کړې ده زموږ نه شوې ده نو داسې ووایي که نه خلک دا د چا دا د عمر دی دا د چا دا زمونږه دا د خبیب دی دا ستا او دا راشه لکه دا جدا کړه. دا ستا خپله ده دیګه خپله دی دا واقعیت چې د انرژیانو نه او د مصنوعي تولیداتو دې فایده او ګټه زیاته ده. بیخي زیاته ده. محراب ګل مخلص صاحب تب کې څه وی دې باره کې؟ لږ پیکه دی پیکه دی پیکه ښه دی شکر ناروغي دا ولې پیکه دی ځکه چې د دې خپل موسم چې دی هغه تېر شوی دی دا د ځمکې لاندې ساتل شوي ګني دي طبعا چې بې موسمه دی راایستل کېږي نو یو څه خوند یې پیکه کېږي. نو دوستانو پارک نه راووتو او ولایت مقام مخې ته ولاړ یو او مخلص صاحب چې دی هو که نه سم دا مې مړه نو اوس زه وګوره سمپل انسان یم او ویډیوګان یې بیخي سمپل دي او چې څوک غږوم بیخي سمپل یې غږوم ساده باده په سټ کې بوتې وارې اظهار دی زه پروا نه کوي دا شی ونه توپ دی توپ شی کېږي درنو لیدونکو شاته دا توپ به ګورئ دا کلونه وړاندې ښایي چې 40 کاله یا 45 کاله وړاندې کله چې د روژې لپاره هغه سهار کې هغه توله نه وال کېږي هغه وال کېدله د دې لپاره چې خلک پاسې د خوبه تر څو روژه ونیسي هغه وخت کې دغه وسایل نه وو چې موبایل ټایم کا یا ساعت په ټایم کا بابه د یو کلي کې به یو کس پاسې د ټول کلي پسې وګرځېده چې راشي
د پښتني وخت پښتني دی. خو دا دغه د دولت له لوري نصب شو هلته تفکي هلته نه به یو ډز وشو ټول به راویښ شول او چې کوم به راویښ شوي نو هغه به دا نور ملګري ورغلل راویښ به یې کړل او ښایسته روژه به یې ونیوله تر ماښام پورې. بس دا د هغه وخت یو تاریخچه ده چې بس موږ راپاتې دي. یادګار کې پاتې دي یادګار کې. نو دوستانو تاسو خو د توپې معلومات ولیدل. زه هم داسې څنګه ښکار ما پکول کې والا ښکاري که نه استای ما بیخي ماشاءالله ماشاءالله وایه ماشاءالله مې وویل دا اوس ریکارډینګ شروع دی رښتیا او که نه ګورې نه سره علامه ټک ټک کوي ګډوډ لګی من پروا نه کوي مړه سم غږېږي بیا خو څوک نه ګوري او نه یې اوري چې ګډوډ غږېږي خلک یې ګوري. اختر مو مبارک شه درنو لیدونکو عمر عثمان او چې ګډوډ غږېږي خلک ستا خپرونه ګوري چې سم غږېږي که نه خدای راسي چې ډاړې کې کټ کوي زه مړه وې دا خو وې دا څه وایي لرې که اوس د رښتیا خدای پاماني هم نه شو هغسې ته به وایې چې نه ما نه خدای خدای پاماني خو نه اخلو ته راځه ما هغسې پورې چیرته ځو؟ کوم چې پورې چې واده کړې وه. ها. نو دوستانو مونږ همداسې قدم وخو ښار کې او چې ولاک پرځي باندې ختم شو هلته به تاسو سره خدای پاماني وو. شیرزي لوبغاړي مخې ته راورسېدم او مهر عبدالمخلص صاحب فکر کوم چې دې ځان اجازه اخلي ځي کور ته. نو مخلص صاحب عثمان صاحب ته د معلومات دی چې ناوخته دی مازدیګری دی او زه کور ته ځم ځکه سهار نه راوتی یم خپرونو پسې او تمام ورځ مې په یو خپه تېره کړې بس خپرونه خو والا چې ښه کافي سخته ځکه ځم سهار راوتی یم اوسه پورې یو خپرونه سخت نه شوه او بیا یې خلک ګوري نه بیا مړه سړي ته سخت زور ورکوي. نه دا ځل خو به دا خپرونه ضرور ګوري چې درې بېلابېلې څېرې په دې خپرونه کې راغلي نو حتما دا هم چې نه ګوري بیا نو د ټولو دوستانو څخه هیله کوي اوسه پورې ما څومره خپرونې کړي په دې یو کې مې نه دي ویل چې چینل سبسکرایب کړئ یا ویډیو شیر کړئ یو کې مې نه دي ویلي بس چې چا ویډیو خوښېږي هغه یې خپله درنو سبسکرایب کړئ. لیدونکو زه یو سپارښتنه در باندې لرم هغه دا ده چې که چېرته غواړې د هېواد بېلابېلې سیمې ښکلې سیمې د وطن هغه سیمې چې نوم لري یا هم سیاحت لپاره ډېرې بهتره سیمې دي دغه ځوان یو ډرون پیدا کړی دی او ښایسته کیمرې پیدا کړي صرف د دې لپاره چې د هېواد ښایسته ځایونه راواخلي او تر تاسې ورسوي. نو دغه چینل یې سبسکرایب کړئ تر څو د دې ویډیوګانې تاسو ته اپډیټ در ورسېږي او په مینه یې وګورئ. ډېره مننه. مننه خیر اوسې مخلص صاحب بس تاسو ته مې اجازه ده په خیر کور ته لاړ شئ ښه اختر ولرئ بس مننه. نو زاهل صاحب ماحول څنګه دی یار؟ ماحول خو ماشاءالله بیخي جوړ دی بیخي مناسب ده خو دغه یو مشکل چې شته دی هغه دا چې هوا سخته ګرمه ده که نه هوا خو والا چې ښه کافي ګرمه ده دغه ماشومان مړه ژوند هم همدا ښه ژوند همدا ښایي که نه شاه سعود وایي که نه ژوند ککړ په خاورو ښه و چې صفا شو نو تباه اختر دې مبارک شه قرباني هم کړې غوښه دې خوړلې نو غږ دې لږ جګ کا که نه مالکه لږه دې خوړلې ده څنګه دی اختر ښه مزېدار دی عکسونه څنګه رال ستا دا سترګې چاته دي والله که زه پوهېږم کیمرامین ته دي ښه اختر ولرې ته څنګه یې وروره الحمدلله صحت دې ښه دی ستا اختر څنګه و الحمدلله بیخي ښه و که څه نن دې څه جالبه و نن ستا دپاره نن بس همدغه هر څه جالبه دي نن هر څه بس حیرانوونکي دي چې مثلا څه شی جالبه دي لکه اوس مې ماشومان راوستل چکر ته مې راوستل قرباني ټول ماشومان تا سره راغلي ټول ښه ماشاءالله دا ټول ماشومان چې کوم دي که نه دا دې دواړو ځوانانو په شریکه باندې راوستي ستاسو دواړو څخه مننه کور ودان خیر اوسې. نو زایله دا به بیخي داسې دغه رانشي متضاده چلته کې ما ګني جوس راواغستو او ومې چې دا شی نه مس کوي او اوس دلته کې را روان کړی م اوس روان انرجیس کې نه انرژي خو پیسې ته ورکړه که نه ځکه او هغه پیسې خو ما ورکولې که نه هغه پیسې ته ورته زه په وړو کې اختر کې م راغلی وم که زه دې یاد یاد دې شم که نه هغه ګوره اوس هم ورته یاد وي ویکټور چې دې واغستو نو زلمی زایل راغلی ویکټور هلکه دومره ګران نه دی مړه مه ورخطا کېږه څلوېښت روپۍ دی مړه خدای دې رسول خاطر وکړه اوس هم ولې شرمې ته دوه دانې راواله زه یې در باندې وسکم ځه ورکړه دې غریب ته یو ټول ورکړه دې غریب ته ته په خپله نس کې او ما ته هلکوزی راوړه ته جیږ غږ باندې ووایه ځه
اختر مبارک شه. اخترم مبارک شه عبادتونه هم قبول شه. آی صاحب چې نو دا چې کوم دی لږ شرمېږي ښه نور تکړه هلک دی نو زلمی صاحب دا چې کوم دی که نه دا ډېر ښه شی دی او ښه په دې دی چې دا کیفین ډېر زیات لري یعنې شپې چې ریډ کوې که نه خوب بل نه درځي په دې خاطر مې دا راوغوښتو نو دوستانو زموږ ویلاګ هم په دې ځای باندې ختمېږي تر بیا چې زه په یو بل نوي ویلاګ کې حاضرېږم تر هغې خدای په امان